السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زم ازولا خو خدای امید دی چې خبره نو جوړ به روډو سایډ باندې به تاسو د ورونو ښکار زیاده زموږ په خیبر پښتونخوا کې به زیاتره علاقو کې به ځنګلونو باندې د اور لګېدلی او د مړه کولو څه انتظام نه وي. راځئ لاول در سره دغه ویډیو شیر کوم چې دغه رور خبرې کوي هغې نه پس مې بیا د خپل کامنټس هم در کوم. تاسو پرې ضرور خپل کامنټس راکړئ. ډېره غټه ګیله ده رورې چې اصل کې دا اور لګېدلی دی د پرون نه پوه شوې او زموږ د مخې دلته روره مرغۍ هغلته ناست دي ورته په نښتر کې دلته اور بلېږي دلته یې واړه سرې سرې غوښې دغلته ټکېږي د هغې تکلیف خدای ویني او دلته مونږ یې د مخامخ وینو پوه شوې. نو زه د خپلو ادارو والا ته دغه وایم چې په هلیکاپټرو کې تاسو یو ځای بل ځای ته ځئ صحیح شو. نو اټلیست چې یو ګنټې هم د هلیکاپټر راشي او دا د خورۍ لپاره دا کار وکړي زما او ستا د پارټۍ لپاره د هډوکۍ نه او چې د الله د رضا لپاره یې صرف وکړي دغه د اوبو نه ډکوي د کیمیکل نه یې ډک کړي او چې اټلیست دا په هلیکاپټر کار دی دا د دې جامبړو کار نه دی. دا خبره ده ضروري بله دا خبره ده چې زموږ دا ریسک ووله چې کوم کسان دلته دي اټلیست چې د دې سره انتظام د دې د مړ کولو نشته نو هغې له زما دا ریکوست دی چې اټلیست تاسو په رینټ باندې خلک ونیسئ دلته راولئ دلته ولا رینټ باندې خلک ونیسئ چې ته ولا مړ کوئ دغه هم نشي کولی بیا ولا اوبه راوړه دلته ولا د ورکرانو له اوبه ورکوه نو دلته نه اوبه شته هم په وچه خوله باندې لګیایو نو دا خو د دې جامبړو کار نه دی که د دې جامبړو کار وی موږ به ټول خلک لګیو. وروڼو تاسو به دغه ویډیو کتلي چې یاره دغه رور دا وایي چې دلته کې دغه اور لګېدل دی عوام لګیا دی دغه اور مړ کوي ریسک یې اول لاغل دی هغوی هم دغه اور مړ کوي خو د هغوی سره هغه انتظام چې دی هغه نشته د اور د مړ کولو. نو زموږ د خپل وزیر اعلی صاحب نه هم دغه یوه ګیله ده چې یاره هغوی نن سبا که د جلسو دپاره د یو ځای نه بل ځای ته ځي د بل ځای نه بل ځای ته ځي او په دغې کې اخته دي خو لیکن د عوام طرف ته د هغوی هم هېڅ سوچ نشته دی ځکه چې دا اور لګېدل دی دغه هلیکاپټر چې ځي د یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته کومه خرچه کوي که لږ دوی دغه هلیکاپټر کې څه اوبه دغه کړی ځنګلونو کې به دې اور باندې غورځولی وی نو شاید چې دغه اور به هم مړ شوی و. موږ عوام هم په دې سوچ کې یو چې یاره ګراني راله ټکسونه ولګېده ملک به ترقي وکړي خو لیکن ملک بیا هم ترقي نه کېږي. اخر حیران یو چې یاره د دې ملک دغه پیسې چې دي دا ځي چېرته چې یاره په ملک کې دومره قدرې سهولت نشي راتلی چې اور ولګي او هغه اور د مړ کولو څه انتظام نه وي نو اخر په دې ملک کې به نور داسې کم څه تاسو په سکرین باندې دغه ویډیو ښکاري چې یاره په چکېسر کې اور لګېدل دی په یو غره باندې په هغې کې چې دی څلور کسان د یو کور چې دی سوي دي او دغه ډېر د افسوس خبره ده زموږ شانګله چې ده دا هر ټایم د غم سره وړاندې ده او بله اهمه خبره دا ده چې یاره کله هم زموږ په شانګله کې داسې حادثه وشي په هغې کې څوک زخمي شي یا بل څه مسله پېښه شي هغه کله موږ اسپتال ته وړو نو زموږ روډونه هم ډېر لرې وي چې هغې ته کله موږ هغه خپل مریض رسوو نو هغه په هغې کې مړ وي یا که موږ هسپتال ته رسوو زموږ هغه هسپتالونه چې دي هغه هم دومره لرې هغې ته مریض رسي نو هغه مریض په لاره باندې مړ وي. بله اهمه خبره دا ده زموږ د شانګلې د مشرانو نه هم دغه ګیله لرو چې یاره په دې 20مه صدۍ کې هم زموږ شانګله چې ده د روډ په شانتې د یو اهم سهولت نه د اسپتال په شانتې یو اهم سهولت نه چې دی نن هم محرومه دغسې که موږ په خپله شانګله کې وګورو د اوبو سهولت هم نشته دی. نو زه خپل د شانګلې دغې مشرانو ته ګزارش کوم چې یاره په دې شانګلې باندې په دې شانګلې په عوام باندې نور رحم وکړئ او دوی ته دغه سهولت چې دی چې د اسپتال په شکل کې دی د روډ په شکل کې دی دغه سهولت دوی ته ورکړئ. بله خبره دا ده چې کله هم ځنګلونو کې اور لګوئ نو سوچ وکړئ د دې نه وړاندې چې یاره دغه ځنګل ته موږ اور لګو نو په دې ځنګل کې مرغۍ وي په دې ځنګل کې به نور دغسې د ساه شیونه وي چې یاره هغه هم په دې کې مري نو دغه سوچ کې چېرته زموږ راغی نو موږ به هېڅکله هم بیا خپل ځنګل ته ور نه لګو. بل ځنګل چې دی دا ونې بوټي چې دي دا د ځمکې ښایست دی که چېرته دا په دې ځمکه کې دی نو اخر د ځمکې هغه ښایست چې دی هغه ښکلیوالی چې دی هغه به ختم شي. دا ونې بوټي چې دي دا موږ تاسو ته چې دی هوا صفا راکوي نو کوشش وکړئ په دې خپلو ځمکو باندې په دې خپلو ځنګلونو باندې په دې باندې رحم وکړئ او دې ته اورونه هېڅکله هم مه لګوئ ځکه چې سوکړه دومره زیوا شوې ده چې دغه اور چې دی ډېر مخې ته ځي او ډېر زیات نقصانونه کوي دغسې که انسانان پکې مري دغسې که پکې نور ځناور مري دغسې که پکې مرغۍ مري هر څه چې پکې مري د دې ذمهوار هم هغه کس دی چې یاره دې خپلو ځنګلونو ته اور لګوي. نو بس وروڼو دغه شارټ سند پیغام مې در سره شیر کوو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.